زما په خیال د پښتنو تاریخ تر اوسه پورې چا لیکلی نه دی. تاسو به حیران یې، خو زه ته د دې تشریح کوم. دا چې څه دی دا جوړ شوی دی، لیکلی شوی نه دی، جوړ کړی شوی دی. جی جی په دې کې او د هغې وجه د پښتنو بدقسمتي وه، بلکې د قوم دوه درې بدقسمتی دي. یوه بدقسمتي دا ده چې دی په داسې جغرافیه کې پروت دی چې دلته د ځمکې پیداوار نشته. ځمکه نیمې نه زیاته خو غرونو نیولې ده، چې باقي څه پاتې دا لوړه جوړه ده، څه ده په هغې کې اوبه نشته. نو د ځمکې پیداوار خو برای نام دی. د ده ټول انحصار په څاروي دی. همیشه راسې پښتون چې دی د خانه بدوش څاروي پال پاتې شوی دی. د هغې په نتیجه کې د قرارې چېرته نه دی موندلی، ځکه چې خانه بدوشۍ کې خو سړی په یو ځای نه ودرېږي، د خپلې خېټې او د څاروو د خېټې دپاره به ګرځي. او لست چې دی دې دپاره یو ځای ټیکاوی ضروري دی، تمدن ضروري دی، کلی ښار ضروري دی. نو هله به دی لیک لوست. سمه خبره بالکل. د دې وجې نه پښتون خو په خپله د لیک لوست نه همیشه محروم راغلی. او ډېر داسې شوق یې هم نه دی. دویمه بدقسمتي دا ده چې هندوستان چې دی نو دا د دغه په نوم مشهور و سونے کی چڑیا. په تاریخ کې هندوستان ته سونے کی چڑیا ویلې شوي دي. د هغې وجه ده چې هموار ملک و، ډېر پیداوار و، ډېر څیزونه مالامال ملک و. نو چې چېرته به څوک فاتح پیدا شو نو اول به ځان هندوستان ته را رسولو چې دا سونے کی چڑیا ښکار کړي. چې کومې دروازې هندوستان ته ننوځي په هغې دا بدنصیبه پښتون پروت و. نو اول ټاکره به ده سره راغله، اول ټکراو به ده سره راغله. نو دی خو شفاف دی، ساده دی، د غرونو دغه دی، ده خو به خپل هغی خو به هوښیار و، عیاران به و، سیاستدان هی به وپېژندو چې دا خو کلنګي چرګ دی. نو بیا به یې په شا وټپولو، نو ځان سره به یې بوتلو، فتوحات به پې حاصلول، بادر بادر به یې ورته ویل. او که پته به شو هغه به د باچا وه، او که مړ به شو نو د خپې نه بیا رانیولې او بس ویل کلنګي چرګ و بدلاړو چارې پراخ. نو د دې وجې نه دی د خپل لیک لوست نه محروم پاتې شوی دی. نو د ده تاریخ چې کوم لیکلی شوی دی زیاتر دشمنانو لیکلی دی. مغلو لیکلی دی، ایرانیانو بدر خو دی و. نو د میدان بدل یې ترېنه په کاغذ اخیستی دی، د تورې بدل یې ترېنه په قلم اخیستی دی.